السلام علیکم. زه یم خپلوانه پرې د کمبر ټي وي سره په پروګرام حقیقت کې موږ سره نن د جمعیت علماء اسلام شیخ الهند یونټ برکمبر امیر مولانا الیاس صاحب دی. د هغه نه یو څه پوښتنې کوو. مولانا صاحب تاسو لا په کمبر ټي وي کې هرکلی وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپلوان به ډیره شکریه ته د کاوه شو د مهنت او د تو د چینل چې ته موږ لا ټیم وکړو او د موږ پښتنې کولو موږ د اهلو ګڼلو موږ ته شکریه ادا کوو. مولانا صاحب پوښتنه نه دا کوو چې نن دلته مفتي کفیل صاحب حاجي شمس الدین صاحب او د جمعیت علماء اسلام امیر حضرت خان صاحب هم راغلي دي، دلته کمپین چلوي. یا تاسو څه کسو چې په دغه سر کې کم عمر کې کم پلانټیشن دی په دا به تاسو څه پوزیشن وي؟ بس الحمدلله مخکې نه موږ خپل شیډول جوړ کړی و، خپل مهنت موږ جاري ساتلی و، خو چونکې اوس اخري وخت دی نو موږ د 3 ورځې مفتي کفیل صاحب او د حاجي صاحب سره د خپلو ملګرو د کوم کمبر یونټ د پرون نه موږ لګیا یو. والحمدلله لار چې کوم خوجل خیل دی په دا کې موږ پرون کمپین وکړو او د جومات حجرې ټولو له ورغلو، ټولو خلکو الحمدلله په یو اواز سره د موږ تایید وکړو چې انشاءالله موږ به تاسو بھرپور سپورټ کوو. موږ هغه خل نه یو چې موږ د خپل قوم شامله ټیټه کوو او موږ هغه خل نه یو چې موږ په پیسو باندې خرڅ شو، په 10,000 په 12,000 په 1000 په څومره روپۍ موږ خپل ضمیر نه خرڅوو. انشاءالله د موږ د درویش صفت مفتي صاحب موږ به بھرپور د هغه مرسته کوو، موږ د هغه سره یو. نو موږ الحمدلله په لار کم چې د جنخون کلې دا کې چې کم اوټر دی ټولو سره ملو شو. اوس موږ د ظریف حاجي بوجره باندې نوس یو، غونډه او پاکي خبرې اترې وشولې. نو الحمدلله جیت پې د سرګي کمر باندې موږ وي. مولانا صاحب پوښتنه ده چې لکه څنګه لیدای شي د کوم مشران ځوانان د ټول د جمعیت علماء اسلام په دغه ګروتې دي او د دغه دپاره تاسو کمپین چلوو، نو دغه که تاسو بریا وموندله او کامیاب شو دغه د حقوقو دپاره به هم تاسو ذمهور ګڼلی شو، نو دغه له به تاسو حقوق په کومه سطح باندې راخلو، په کومه طریقه به دغه له خپل حقوق ورکول؟ انشاءالله چې مفتي کفیل صاحب دغه د جیت اعلان د سرکار طرف نه دوباره وشي نو د کم ویسي چې کم حق دی بلا تفریق موږ به دا نه یو چې کم ویسي دی یا کم قوم دی یا چې شی دی، خصوصا د موږ د کمبار قوم سره موږ تعلق دی 13 ویسي دی. موږ انشاءالله 13 ویسي لا به موږ خپل حق د مفتي کفیل صاحب نه وروړو او کم ویسي چې کم جنرال کونسلر وي، کسان وي، یوت وي، هغه له به موږ خپل حق ورکوو، هغه به خپل لوکه باندې خپل کور کوي. دا انشاءالله موږ د ټول قوم سره وعده او بھرپور به موږ خپل حق انشاءالله د مفتي صاحب نه راخلو، په هر ویسي به تقسیمیږي انشاءالله. مولانا صاحب اخري پوښتنه کوو چې تاسو کامیابي ترلاسه کړله او دغه حقوقو تقسیمولو وخت و، نو تاسو به د حقوق خپلې پارټۍ له ورکوو که بلا تفریق خدمت به کوو؟ خدمت کول جی دا د هر مسلمان حق دی، کاغه د موږ سره پلټۍ کې وي کاغه د موږ سره پلټۍ کې نه وي. الحمدلله موږ به بلا تفریق د هر چا خدمت کوو، هر څه به خپل حق رسوو. نو موږ د حق د پلټۍ سره خاص کوو نه. او په اخره کې زه د ټول قوم کمبار شکریه ادا کوم چې هغه په مفتي کفیل صاحب باندې اعتبار کړی دی او ښه بھرپور طریقه باندې هغه اوټ ورکړی، سپورټ یې کړی. د ټول قوم شکریه ادا کوم، ټول قوم له مو شکریه. مولانا صاحب اخري کې به قوم له څه پیغام ورکوي؟ انشاءالله قوم له موږ دا پیغام ورکوو چې کم خلک هغه د پیسو ولا دي سمګلر دي ایس فروش دي، دغه خلکو همیشه موږ لوټ کړو په قسمه نارو په خبرو باندې. نو انشاءالله قوم نه دا پیغام ورکوم چې علماء کرام هغه سپورټ کړی شي. انشاءالله علماء کرام به د هر چا سره په جماعت کې، د هر چا سره په ونډه د موږ زوینه جماعتونه وي. الحمدلله هر عالم به هر چا په جماعت کې او په داسې کې ملويږي چې د خپل حق مطالبت نه کولی شي. نو لهذا د علماء سپورټ ته وکړی شي، علماء سره سپورټ کې انشاءالله موږ به بھرپور د دو خپل حقوق هغه سره ورکوو به انشاءالله. ډېره مننه مولانا صاحب. انشاءالله بیا به هم د موږ تاسو ملاقات کېږي، وخت په وخت په انټرویو کې کمبر ټي وي خپلوانو پرې دی تاسو نه اجازات غواړي. د الله په امان.